یونس علیہ السلام چې کوم علاقه کې پیدا شو او پیغمبر چې کله الله نبوت ورکړي نو ګورئ ټیک ته نبوت ډېر لوی شان دی، ډېر لوی عزت دی، خو ګورئ د نبوت ذمهداري ډېره دی. په سر چې کوم بوج پرېوځي که نه او کومه ذمهداري په سر راشي دا اخوا دې خوا سړی او عام انسان دا بوج نشي برداشت کولی. نو رب العالمین په ذمهداري فورا واچوله، لاړ شه نینوا ښار ته او هلته کې خلکو ته تبلیغ وکا، دعوت ورکا او زما د عذاب نه ویروه او د یو الله ذوالجلال عبادت ته خلق را مایل کو راجع کا. بس الله حکم یونس علیہ السلام روان شو، یو ورسره بیبي ده، دو سره زامن دي. دی چې په کومه لاره باندې تل هلته یو خوړ راغلی، خوړ راغلی دی، اوبه پکې بهیږي، بعضې وخت کې باران وشي خوړ راشي، هغه خوړ چې بیا کینی ورځ دوه درې خامخا اخلي. دا سوچ یې وکړه چې یاره اوس که زه انتظار کومه چې دا خوړ اوبه کیني، د رب العالمین په حکم کې خو ناراستي راځي، تاخیر راځي. تپوس یې وکړه چې دا خوړ د اوبه څومره دي؟ وایي چې را خو دومره دي چې سړی پرې پورې وتلی شي، عام خلک به هم د علاقې پرې پورې وتل. دا چل یې وکړه چې یو زوی د دریاب په غاړه باندې کېنو چې بچې ته کېنه، او بل زوی په اوږه او ښځه یې د ګوتې نه ونیوله چې دا ښځه به پورې باسم، نو بیا به راشم دا بل زوی به پورې باسم. لوی خوړ چې دا خوړ دې میاسته شوي دي، نو دغه ځای کې د ده خپه ښویېدلې ده، چې خپه یې ښویېدلې ده نو زوی ترې اوږې نه پروت دی، ماشوم. خو دریاب دی، غلغلی وایي چې داسې ماشوم پسې حمله کړی چې دا ماشوم اوچت کړم، ښځه یې د ګوتې نه خلاصه شوې ده، هغه هم اوبو یوړه. ګوره ازمایش او امتحان ته ګوره که منډې جوړې کړلې چې یاره اوس دا ښځه زه راونیسمه یا دا ماشوم بچی، خو ښځه هم د ګوتو نه ووتله او ماشوم هم بچی هم ده. راځي دې خوا ته بل طرف ته هغه بل بچي پسې چې ګوري شرمه خو د هغه خوله کې نیولې او غر نوي ته یې رسولې، منډې منډې شرمه نه هم بچي څو خلاص ځنګل ته دې یو بچی لاړ، بل ته اوبه یوړه، ښځه هم ته کړه. دا ازمایش، سخت ازمایش و امتحان. یو سړي روان دی چې یو بچی په اوبو لوشي او د یو انسان مخکې چې بل بچی شرمه په تختی او ښځه ورسره هغه مو به یوسي او نام و نشان او پته مو نه لګي. او بعضې وخت سړی وایي که نه یاره وایي بچی صبر وکړه زوی دې مړ شو، یاره وایي بس هغه ارمان چې دا لاش مې راته میلاو شوی وایي که بعضې وخت سړی ارمان کوي. خیر دی که مړ وي خو چې لاش یې میلاو شي په خپلو لاسونو خو یې ښخ کم که دا بیا ډېر افسوس وي چې د بنده اولاد یا رور یا ښځه یا څوک مړه شي او دته هغه د مړونې نه پس هغه لاش هم معلوم نه شي. الله یې داسې امتحان نه مسلمانانو سره کوي. بهر کیف هېڅ جوړه نه شوه، د الله حکم خو دی که نه زه رب العالمینه را کړی ته وام غشتل ته انا لله و انا الیه راجعون او لاړ په دریاب باندې پورې وت چې په دریاب باندې بل طرف ته پورې وته، ځان یې ورسو هغه قوم ته چې کوم ورته رب العالمین ښودلي چې هغې ته واز نصیحت وکړي. یو غار کې ډېره شو او سهار به راوته قوم ته به نصیحت کو او ماښام به ته هغه غار کې نه کور شته، نه جومات چې پکې شپه تېره کړي، نه څوک له ځای ورکوي او دا اواز کړي چې خلکه تاسو چې د کومو بوتانو عبادت کوئ کاڼي تراشلي دي، دا ټول دروغ دي او د یو الله عبادت وکړئ. هغه الله چې زمونږ خالق دی، زمونږ مالک دی، مونږ یې پیدا کړي او د بوتانو د عبادت کړی دی. نو ګوره که دا بوت پرستي او دا شرک دا باطل او غلط دین هم دی، خو چې د چا دین دی د هغې مخکې د دې خلاف اواز کوي، خو ځان له کار ګورې. او زمونږ خپل مذهب دی که یو سړی راشي او زمونږ په مخ کې زمونږ د مذهب خلاف اواز وکړي نو چې چا کې مسلماني وي نو هغه به یې حمله خامخا کړي. نو دارنګې دا بوت پرستي خو د هغه قوم مذهب و د هغوی دین و، نو چې ده اواز وکړي نو هغې پرې راکېښودی وی وهه وی وهه ښه زمونږ دا چې کوم خدایان ور جوړ کړي دي او دا سجدې ورته لګو او دا زارۍ ورته کوو، نذرونه او صدقې د دوی په نو دا اوس کاڼي شو، نوی دین دې راوړه، نوی مذهب دې راوړه، دومره یې ووهه چې بېهوشه. رب العالمین به مرغۍ راوستله، مارغان هغې به دا وزرې په اوبو کې لمدې کړه او بیا به په ده باندې بیا غپونه لګوله. دا د پیغمبر معجزه وي.
بیا به هغه مارغان که ستاسو ښایي دا مارغان کله کله په دې ګرمۍ کې چې دا تو والي نو دوی دا وزرې په دې اوبو کې بیا نه پوهي ما په خپل تاسو به کتلي هغوی به لاړه دغه وزرې به یې په اوبو کې ووالې او هغه به رالې او در پاسه به یې غپونه لکوله چې هوش کې به راغې بیا به ورغې قوم ته به اعلان وکړې قومه د الله نه ویرېږئ ګورې مه کوئ یو الله ومنئ او دا کم کاڼي چې تاسو په خپلو لاسونو تراشلي دي دا پرېږدئ ګورې دا هېڅ فایده نشي درکولی هېڅ نقصان نشي درکولی د یو الله عبادت وکړئ قوم مالدارم ډېرو او مستم ډېرو او ټول مشرکانو شرک پې کوو دا حقیقت هم دی ګورئ په دې موږ له رب العالمین شکریا ادا کول پکار دي الحمدلله چې موږ رب العالمین هغه قوم پیدا کړي چې موږ شرک نه کوو الله یو منو یو الله منو الله سره موږ شریک نه منو او قمقل قوم دی په خپلو لاسو باندې بوت جوړ کاو بیا یې ودراوه او دا به له زوی راکوي دا به باران کوي دا به مې له بیمارۍ نه جوړوي دا به تکلیف لرکوي زمونږ دا عقیده ده چې د ضرر او د فایدې د تکلیف او د خیر مالک صرف او صرف یو رب العالمین دی الله چې ونه غواړي د چا پلار بیا د نقصان نشي رسول الله چې وغواړي هېڅ به هم نه هېڅ او خپل کور کې داسې تکلیف به راته پېښ شي بیماري به پېښه شي بل غم به راته پېښ شي هېڅ به هم نه او بل لوی غم به ګرفتار او مبتلا به شي د خیر او د شر مالک څوک دی ورونو یو الله دی وان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو قرآن حکیم کې الله فرمایي که په تاسو تکلیف راغی ضرر راغی مصیبت راغی دا مصیبت بې له الله نه بل څوک نشي درکولی دا به الله درکوي ډاکټر خو علاج کوي خو ډاکټر چې خپله راجوړه شي هغه ځان بچولی شي ساینسدان ډاکټر بادشاه مالدار نواب غریب ملا امی ولی د زمانې یو ډېر اوچت سړي ځان د بیمارۍ یا د مرګ نه بچولی شي نشي بچولی تا به څه بچوي ځان نشم بچولی تا به څه بچولی ډاکټر ځان د مرګ نه تا به څه نه مرګ ساینسدان ځان د مرګ نشي بچولی تا به څه بچوي دا حقیقت دی یو ډاکټر خبر کولی یو مریض ته ما د یو ملګری دی یو دوست هغه خبره کړه ډاکټر له ورغلم زه بیمار وي ډاکټر له ورغلم ډاکټر ما ته وایي ډاکټر مسلمان ډاکټر معلومېږي ما ته وایي چې یاره فلانکي به یو خبره راته کوم زه خو ستا علاج کوم خو دغه کې سوچ وکړه چې ګورې زه ستا ژوند یو سیکنډ زیاتولی کمولی نه شم ستا زندګي نه شم زیاتولی هسې نه دا دې سوچ راشي چې ډاکټر ما علاج کړي زما ژوند به زیات نه 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 ستا چې کومه نیټه ده هم په هغه نیټه به مرې ستا چې کوم ژوند دی او کومه ساه ده مه کوئ هغې نه زیاتولی نه شم عمر ته نه شم زیاتولی ښه نو علاج راله بیا سره کې علاج دې له کوم تعالی ژوند دله زیاتولی نه شم علاج دا ډاکټران چې مونږ کوو دې لپاره کوو چې ستا کوم ټیم الله مقرر کړی دی چې هغې ته لږ په اسانه ور ورسوي د درد در باندې ني لږ خپې دې کار وکړې وګرځې او لږ تکلیف درته ني چغې ونه وې فریاد ونه کې صرف هغه نیټې ته لږ په اسانه ور ورسوي او دا علاج کې چې الله شفا واچوي نو کوي چې الله پکې شفا وانه چي که نه دغه ډاکټر دی د دنیا ګولۍ خوري او هغه ډاکټر بیا په ډاکټرانو باندې ګرځي نه جوړېږي نو د شر او د خیر مالک څوک شو الله شو تکلیف او بیماری ختمونکی څوک شو الله شو دا زموږ عقیده او زموږ ایمان دی موږ بوتانو ته رام نه کوو دا نه کوو بوت په سر باندې به شات واچول د بوت په سر باندې به غوړي واچول او بیا به ورته ناست یو کس به ببوزې ورته و چې مچان پې کښېني هغه شات به بیا ساتل دا پکې تبرک دی دا برکت دی کوم بوت چې ځان نه مچ نشي تړلی ابه تا له کوم ځای زوی درکړي تا نه مصیبت په کوم ځای کې درکړي نو زمونږ د الله ذوالجلال حمد ادا کوو د الله شکریا ادا کوو چې زمونږ هغه دین دی هغه اسلام دی هغه مذهب دی چې هغه یو الله مونږ منو الله سره شریک نه منو دا به د یونس علیه السلام نصیحت و خپل قوم ته قوم به راګیر که وبېوه وبېوه بېهوشه به شو غریب دونه بېوه او بېهوشه به شو چې بیا به مارغانو وزرې په اوبو کې لمدولو د پاسه به یې ترکیګانې بادشاه ته پته ولګېدله بادشاه ویراوی غواړي مخامخ یې ځان ته حاضر کړه ستاسو څه چغې دې جوړې کړې زموږ په علاقه کې او لوی اختلاف ځان هم په خلکو دې ووهه اختلاف دې جوړ کړی دا څه کوې ستا څه مقصد دی ویې زه یو الله بندی یو رب العالمین زما خالق او مالک دی او د الله لوی عذاب را روان دی ګورې خدای ته وګورې الله نه ویرېږي قبر دی حشر دی اخرت دی الله به حساب کتاب د سره کوي او د دنیا د لاول لومبې تپوس به عقیدې لر نه کوي مسلمان یو که کافر خود الله نه ویریږي لوی عذاب نه ویروم ستاسو خیر لټوم بادشاه سلامت او یو الله ومنه ښه نوې عقیده دې راوړه دې جیل کې واچوي دله به سزا ورکړو خو جیل کې واچوي
او داسې تنګ جیل کې واچوي چې دې پکې ودرېدی هم نشي. بس د بادشاه حکم و، بادشاهانو خو ځان له جیلونه به جوړ کړي وو خلکو دپاره، اوس هم دا باد جیلونه وي، خراب جیلونه وي. دې یې بوته یو تنګه او تیاره کوټه کې غریب ورواچوي، ګرانده ورپسې ووایي داسې کوټه کې واچو چې دې پکې ودرېدی هم نشو، داسې کوټه کې واچو چې دې پکې سملاستېدی هم نشو. ډوډۍ بس کله چې مونږ وغواړو ور به درپسې کولاو، ډوډۍ به درته راوړو. کله چې مونږ وغواړو نو ور به درپسې کولاو، اوبه به درته درکړو. او چې مونږ ونه غواړو کنه نو دغه الله نه دې غواړه، چې یو الله دی، یو خدای دی، هغه مالک دی، د خیر او د شر دی، رزق ورکوي، اوبه ورکوي، غواړه ګرانده ورپسې. دې وخت کې به دې پړه درس یا الله څوک اوس هم دا کم قیدیان غریبانان چې دا کافرو نیولي دي امریکې او برطانیې او داسې جیلونو کې خواران ډېره کړې دي، صرف پوله پټې دشمني نه ورسره، صرف دین او په اسلام باندې خبره. هم زمونږ په شان مسلمانان، زمونږ په شان د الله بندګان، خدای ابتلا الله به مسلمان راولي. دنیا د مسلمان جیل دی، د کافر لپاره خوشحالي او جنت دی. نو دروازه ورپسې بنده کړوې ده که نه، الله ته خو ته چغې وایې چې یو الله دی، یو الله دی. بادشاه به ته وایي چې دې خلکو له خدای زه ورکوم، دا ډوډۍ خو زه ورکوم دې خلکو ته، زه بادشاه یم د دې خلکو. او ته وایې نه بل الله هم شته، زما در باندې رزق بند، او مې در باندې بندې کړئ. اوس هغه خپل خدای ته چغې واچېدلی ته جاندی ورپسې. الله مهربانه بادشاه دی چې یو څو ورځې تېرې شوې نو بادشاه هغه خپل وزیر ته وایي وزیر صاحب ته لاړ شه، شپږ ورځې اتۀ ورځې خو تېرې شوې، سړی خو ویلوګې مړي دی، راوباسه چې خپل تعامل ورسره وکړه. پرې لږه سختي خو هم ورکړه، که توبې استي خو ډېره ښه ده، که نه وباسي چې برابر یې ورشه. وزیر صاحب ورغی چې کوم د جیل وزیر دی، د جیل خانه جاتو چې هغه څنګه ورغی او جرنده یې کوله وکړه. هغه خو دا خیال و چې دا اووه اتۀ یا نهه لس ورځې هر څو چې وي دا تېر شوي دي په ده باندې، او تیاره هم ده، اوبه هم نشته، ډوډۍ هم نشته، او دا د تنګه کوټه ده چې هغه سړی پکې ودرېدي هم نشي، سملاستېدي هم نشي. به دې غریب به پکې مړي او که مړ نه وي نو په اخري سلګو دې دروازې څنګه کوله وکړه او دې وزیر وکتل، نو هغه تنګه کوټه دومره ورته الله پراخه کړې چې څومره د ده نظر لګي، څومره دې نظر لګي. الله کولی شي که نه شي کولی شي، عقیده ده او دا پیغمبر معجزه ده. هغه تنګه کوټه دومره کوله چې څومره ده پکې نظر لګي. یوه هغې کې یو مزېدار تندیل بلنه یو قمقمه چراغان لګېدلی دی او ناشنا رڼا ده پکې، او مخې ته خشته ښکلې مزېدار اعلی بتک پروت دی، پکې اوبه پرتې دي او د انګورو غونچکې پکې پرتې دي او دی ولاړ دی په منځ حضرت یونس علیه السلام. وزیر چې وکتل حیران شو ورته، بار روزي ګوري هغه دا د جیله وړه کوټګۍ نه وه، خو من کوټګۍ ده او تنګ او دا خو دونه فراخه ده چې دی پکې څومره مزل دی پکې ګوري. او دې رڼا ته وګوره، داسې رڼا خو ما چېرته ده نور هم نه دی. او بیا دې اوبو ته وګورې، یخې اوبو ته پرتې دي بتکي کې، ته دا چا راوړي دي دروا، او دا اوبه چا راوړي، دا ځای چا کوله وګوره، دا انګور ورته مزېدار اعلی پراته دي. بس هغه پوه شو دا وزیران خو هوښیار دي که نه. بیا هغه سلام وګرځه، وروره معافي غواړم، دا چا دا ځای راته سیند کولاو دی، دا رزق او دا اوبه، وایي دا هغه ذات چې زما برباندې هغه ذات چې زما خالق دی، زما مالک دی، د رزق مالک دی، دا هغه ما ته څه کوي، دا غار تا را باندې تنګ کړ، تا وایي چې الله دی، دا غار ما لاس ته کړ، تا وایي اوبه مې درباندې بندې کړې، اوبه زه ورکوم، ډوډۍ زه ورکوم، او اوبه او ډوډۍ زما په اختیار کې دي، هغه تا بند کړل، زه یم داسې اختیار کې دي، دا د لوی الله په اختیار کې دي. ګوره ما له الله اوبه راکوي که نه راکوي، ما له رب العالمین ډوډۍ راکوي که نه راکوي. او وزیر ورته وایي چې الله خو پوه شو چې دا خو نیک بنده دی، دا خو نیک بنده دی، برګزیده بنده دی، دا خو واقعي چې وایي ته ما سره بس امداد وکړي. وایي ګوره مه کوه مرګ را روان دی. هغه وخت کې نصیحت ورته کوي، دا قبر توره تیاره را روانه ده، د الله عذابونه را روان دي. وایي بلکل مې ومنل. څه وویل؟ وایي دا ووایه چې الله یو دی او ما د الله رسول ومنه، د الله پیغمبر مې ومنه. وایي ما سره به الله څه وکړي؟ وایي دا کومه تیاره چې تا ولیده چې ما باندې الله رڼا کړه، دقه رنګې د قبر تیاره به باندې رب العالمین دقسې رڼا کړي. قبر به داسې باندې الله فراخ کړي لکه دا کوټه چې ما ته فراخه کړله، او قبر کې به الله دغسې رزق درکړي لکه په دا تنګه کوټه کې چې ما ته درکړي. اسانه خبره ده. وګوره قبر تیاره د دې دا کوټه او قبر یو شو، ما ته الله څومره فرق کړي. هغه په هغه ساعت هغه وزیر صاحب ایمان مسلمان لا بادشاه ته الوی چې صاحب واقع خو داسې سړی خو مونږ کوټه کې ګرانده کړی، دا کوټې نه خو الله داسې جوړ کړي، رزق او څه ورته پراته. بادشاه هوښیار و، پوه شو چې دا خو د الله پیغمبر معلومېږي. اوس که دې وجه نه شم وجه
الله په قهر نشي. که سزا ورکوم الله په قهر نشي. او که منم یې خو به ما بادشاهي کړي. خلک ټول د ملګري کېږي، ټول خلک د ملګري کېږي، منه یې خو هم نشم. راشه د وطن نه وباسه، ځان ته حاضر وي. داسې کار دی چې ته مونږ ته نصیحت کړې نو ته مهرباني وکړه مونږ دې دلته نه پرېږدو، ته زمونږ د وطن نه وځه، لاړ شه زمونږ د وطن پرېږده. اووه کاله حضرت یونس علیه السلام دوی ته نصیحت ورې وکړې، اووه کاله زمونږ د وطن پرېږده، او که نه پرېږدې نو بس بیا مونږ سزا درکړو، وجنو. داسې دمکي ورکړه. نور هغه ته پته وه چې ته ته زه نقصان نشم رسولی، که نقصان رسوم نو زه ګیرېږم، ځکه د هغه منقبت او د هغه لویي به ته معلومه شوه. حضرت یونس علیه السلام ورته چې روان شو د بادشاه نه وتوې، زه خو یو خبره درته تاسو خو ما شړی، خو ګورې مه کوئ، ګورې ارمان به راپسې چې ویې شړه رب العالمین دوباره ولېږوي، ورشه بیا ورشه. هغوی تا له دمکي ورکړه او اخري یو دمکي ونه ورکړه، ورته ووایه چې ګورې که تاسو زما دا دین ونه منئ 40 ورځې بس په تاسو به عذاب راشي، او عذاب به داسې چې په لومبو 3 ورځو کې مخونه هم تک ژېړي، بیا 3 ورځې مخونه تک سري، او بیا 3 ورځې مخونه تک توري، او په 10مه ورځ باندې به داسې عذاب راشي چې تاسو ټول به تباه برباد شي. چې راغې قوم ته یې اعلان وکړ، دا یاره وایي ستا نه داسې نورو خلکو مونږ ته ویلي دي، ځکه هغه عذاب دې په رښتوني ما باندې دې راشي. نه دې مني. یونس علیه السلام لاړ، چې څنګه لاړه د دریاب غاړې ته ورسېده، چې کوم فرات دریاب لوی هلته ورسېده، نو هلته کې دی ناست دی 40 ورځې پوره شو، چې 40مه ورځ هم تېره شوه، یو 40مه هم تېره شوه، هغه 10 ورځې هم تېرې شوې، یو شپونکي را روان. دا شپونکي چې څنګه راغی نو یونس علیه السلام دې تپوس کړې کوم ځای نه راغی؟ وایي د نینوان. وایي خلک یې څنګه دي؟ ښه خوشحاله. وایي ته ترې راغلې؟ وایي زه راغلم، څه تکلیف هیڅ نشته. خلک یې په خپلو پټو کې او خپلو دوکاندارو کې مزې وایي شوی شه. خو دې عجیبه هلک یې سوچ کوي چې الله ما سره خو دې دا وعده کړې، دا څه وشو؟ بل سړی راغی، هغه نه تپوس وکړه، هغه مړ کړ، بس خفه شو. نیغ لاړ په دریای فرات باندې ورغی چې رب العالمین دې خلکو سره بس سترګې سینګ لګو. بل په دې قوم کې یو صفت و، هغه صفت مونږ کې هم نشته، دا و چې دروغ بیانوي، قطعا دروغ بیانوي، او چې د هغې د بادشاه دا اعلان وکړه چې چا دروغ ووایي مړه وجنه یې. د دروغجن د هغې په قانون کې سزای موت مرګ و، بس چې که چا دروغ ووایي سر ته قدم کوئ وجنه. نو دې غریب ړکې وایي چې که زه وسوالم نو قوم ته خو عذاب میلو نه شو، او ما خو ورته ویلو چې 40 ورځې پس به عذاب راځي، نو د هغوی قانون خدای ما به مړم کړي. خو بل خفه شو چې الله ما سره یې وعده وکړه، او ستا په وینا باندې ما خلکو ته اعلان وکړي چې عذاب راځي، الله هغه عذاب رانغی، دا به څه کېږي؟ دې ځای کې حضرت یونس علیه السلام لږه تیزي وکړه. پکار دا وه چې د رب العالمین د حکم او د وحي انتظار یې کړی، خو د الله د وحي انتظار یې ونه کړ، او نیغ لاړ د دریاب غاړې ته په کښتۍ باندې پورې غاړه سپورې وي، کښتۍ ته په دې الله اوس خفه شو چې تا خو به زما د وحي انتظار ګناه نه ده کړې. یونس علیه السلام پیغمبر دی، انبیا د ګناه نه الله پاک ساتي، دا څه غلطي نه ده، خو صرف دومره چې لوی انسان که معمولي غوندې همداسې یو عمل وکړي نو په هغه باندې ګرف زیات راځي. یو سړی بل ته وایي که نه هلکه وایي تا دا غلطي ولې وکړه، بیا به کوي تا ولې وکړه؟ تاسو ته په دنیا کې هر څه کوئ، هېڅ هم نشته، تاسو لره جنت او نه له دوزخ شته، داسې ځان ګڼلی چې تاسو به ټول پاک پاک یې، خو که ملا غریب معمولي غوندې پکه لګېدي نو ورته ګوته وګوره که نه ملا صاحب، وګوره ورته که هلکه ته ټول ورځ په چکرو کې ډوب ګرځې او په نجاست او په ګندګۍ کې دروغ وایې، دوکه کې، غیبت کې، چغلي کې، حسد کې، بغض کې، او مرګ دې په مخ اخیستی نو که ګوټې ملا قدم کوږ کېښود که نه قدم به هم کوږ نه ایښې، تا ته باسې د هغه خپه ګګه ښکاري، نو لوی نغرې به جوړېږي. دا د خدای شان دی، دا یو رواج. بهر کې حضرت یونس علیه السلام خو ډېر لوی شخصیت و، نو ګناه نه وه، غلطي نه وه، لیکن رب العالمین پې خفه شو چې تا به زما د وحي انتظار کړی، ما نه به دې تپوس کړی و چې الله دا دې څه وکړل، نو ما به جواب درکړو، نو زما د وحي انتظار دې ونه کړو، نیغ لاړې. وذنون اذ ذهب مغاضبا، قرآن کریم کې الله وایي کب والا، مئی والا، مئی والا، اذ ذهب مغاضبا، په غصه لاړ،
چې کشته ته ورمخامخ چې هغې ورته وکتل او دا خو ډېر نوراني مخوره نیک سړی معلومېږي ښه سړی معلومېږي چېرته دی صیبه ته هغې طرف ته راخېږي خو به لوی لوی کشتۍ به دا واړې واړې نه لوی لوی بادماني کشتۍ به په سلونو خلک به پکې ناست وخت کشتۍ ته کشتۍ چې د دریاب منځ ته شو بس ګرداب پرې راغی هواګانې هم رالې وو چپې هم رالې وو کشتۍ داسې هم اوړي داسې هم اوړي ټولو خلکو الله ته چغې وو یا الله داسې داسې وخت کې بیا کافر هم الله ته چغې وو قرآن حکیم کې الله وایي که نه دا خلک چې مونږ کشتۍ کې راګیر کړو که نه یا په عذاب کې ګیر کړو دوی بیا خپل بوتان یې ګیر بیا یې الله ته چغې د کشتۍ چې کوم مانګیر او کوم ډرایور دی هغه پکې اعلان وکړو هلکه وایي داسې کار دی زما یو تجربه ده هغه تجربه مې دا ده هغه زمانې کې خو مریان او غلامان چې کوم رایې د خپل مالک نه تښتېدلي وي او زما په کشتۍ کې سور شوی دی نو زما کشتۍ غرقېږي هغه مرایې زما په دې کشتۍ کې چېرته یو مرایې دی او د خپل مالک نه د خپل مولا نه تښتېدلی دی مهرباني وکړئ اذان وښایئ اذان وښایئ چې هغه مونږ لرې او که هغه ځان نه ښایه ټوله کشتۍ غرقېږي ټول مرو د چا کار دی چې ځان ښایي یو سړی وایي چې زه غرقېږم دا ټول دی پکې غرق شي مرایې ځان چېرته ښایي یونس علیه السلام پوه شو وایي پاڅېد وایي زه هغه مرایې یم چې د خپل مالک نه او د خپل مولا نه راتښتېدلی هغې ته کښېنه دغه نه ته خو ډېر ښه انسان یې وایي نه که نه پوه شو که نه چې د خپل الله د حکم نه بغیر را روان شوی الله ما ته حکم نه دی کړی زه الله د حکم نه بغیر کشتۍ ته راختلی یم وایي زه هغه مرایې یم ما د رب العالمین الله نوم نه اخلي خو ما د خپل مولا د خپل مالک نه د خپل مولا نه او د خپل مالک نه زه دقسې را روان شوی یم او دا کشتۍ ځکه غرقېږي او ما وغورځوې وایي نه قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي فساهم فکان من المدحضین قرآن اندازي او کار وایي چې نه نه قرآن اندازي کوو د ده نوم راوخته بیا قرآن اندازي وکړه بیا د ده نوم راوخته بیا قرآن اندازي وکړه بیا د ده نوم راوخته چې دا هم هغه مرایې دي چې د خپل مولا نه د خپل مالک د اجازت نه بغیر راغلی تفسیر ماجدي لیکي چې د دریا پرې کشتۍ پرې غاړه وګرځي که تاسو مې نه غورځوئ زه خپله ټوپ کوم ځکه ستاسو رواج دا دی هغه مانګي دوی ستا رواج او طریقه دا ده چې کم غلام تښتېدلي د مالک نه هغه وغورځوئ کشتۍ به تاسو ټول بچ کېږئ خیر دی بس هغې به ډېره ښه ده وینې به دریاب ته وغورځو خو چې دریاب ته سیند غورځئ الله فرمایي فالتقمه الحوت وهو ملیم کب ورته خوله وازه لوی کب اجدها په دریاب کې لوی لوی کبان اوس هم شته لوی لوی کبان د غرونو عمره او د لوی لوی حیوانات عمره غټ غټ کبان دي پکې یو لوی کب الله قرآن کې فرمایي خوله ورته وازه کړه خو چې د سینګ ور ټوپ کړه هغه کلاب په خوله کې ونه وتېرې کشتۍ خو بچ شوه خلک هم پریشانه شو خفه شو چې الله داسو شو او دې کب تېر کړ فالتقمه الحوت یو الواق سره قرآن حکیم کې الله یو نوړی سره روغې تېر کړه الله کب ته وایي ګورې پام کوه دا یونس تا له ما خوراک له ګورې ګېډې نه دي دررسو دا ستا خوراک نه د ده دا ګېډه ستا لپاره د ده لپاره ستا دا ګېډه جیل دی جیل هغه دریاب کې کب چکر روان او الله تعالی د هغه خېټه او د هغه سرمن داسې کړه لکه د شیشې په شان شیشه کې چې انسان ته دیوال ښکاري د کب په هغه ګېډه کې دی څه کوي په هغه جیل کې څه کوي الله فرمایي فنادا فی الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین په تیارو کې الله ته آواز یو تیاره د دریاب د اوبو بله تیاره د شپې ده بله د کب د ګېډې تیاره یو تیاره نه ده او هلته څه وایي په مونږ خلکو چې مصیبت راشي نو مونږ ګرې وړې شو بیمار دي سړی که ګرې وړې شو الله دې صحیح کړ بل څوک نشته الله هغه پلان کې خو ګناهګار دی په هغې شو اشرت کړي او زه یې راګیر کړم ګوره دا خبرې مه کوئ ګوره دا ډېرې خطرناکې خبرې چې کله مصیبت راشي نو الله ته رجوع کې توبه وباسئ رب العالمین ته الله سره مونږ نه جنګ کولی شو نه به سره زور کولی شو نه به سره زمونږ زور رسي زمونږ یو ویښته یو اندام یو ګوته دا د رب العالمین په اختیار کې دي ګوره چې څه درسره کوي الله سره کولی شي بهر کیف هلته څه وایي فنادا فی الظلمات دی فظنون اذ ذهب مغاضبا په غوسه کې خوب کب والا الله وی کب یې ډول دی فظل ان لن نقدر دا ګمان چې موږ به دا باندې سختي رانه سختي ور نقدر
نه عبدالله قدرت ته وي او دا طالبان په کې نه قدرت په دا موږ تکلیف ورانه ور فنا دا چې کب ګیړې تا او د دریاب چرې ته مور او انت आवाज کوي فنا دا فی الظلمات الله اله الا انت یا الله ستانه بغیر بل الله ګور نشته مکه आवाज کوي کوم چې بل مکه ولا आवाज کوي لا اله الا انت بل معبود نشته بستانه یا پروردگار سبحانك یا الله دا هر ابن ته ولا الله صفات کوي فریادونه نه کوي ګیلې شکوې نه کوي سبحانك یا الله ستا تسبیح ویم یا الله ته د هر قسم عیب نه د هر قسم نقصان نه الله پاکي انی كنت من الظالمین پروردگار ما زیاتې کړې زیاتې کوونکو نه زیب چې ستا د وحی انتظار مې نه دی کړی ما زیاتې کړې څو ورځې د کپ په ګېډه کړې څوک اووه ورځې وایي څوک کمې زیاتې خو راجح روایت دا دی چې 40 ورځې د کپ په ګېډه کې 40 دن هلکه وي دا د کپ په دې ګېډه کې د سا سینګار شته باندې خلک داسې شته کپ په دې ګېډه کې د سا سینګار دا د مور په ګېډه کې چې ماشوم جمدي وي او پرو دا سا سینګار الله دا طاقت نه لري کپ په دې اوبو کې جمدي نه دی الله هغه د اکسیجن انتظام د اوبو نه کړی نو چې کم له الله د اکسیجن انتظام د اوبو نه کوي او د ماشوم په ګېډه کې د ماشوم چې د مور په ګېډه کې دننه پروت دی هغه هلته کې د اکسیجن انتظام کوي نو د یونس علیه السلام د کپ په ګېډه کې نشي کولی خامخا کولی نو هلته کې صرف الله ته پروت دی او دا وایي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نو صاحب بره په اسمانونو کې د الله د عرش سره په خوا کې هلته بره فرشتې الله ته وایي الله یو اواز ناشنا غوندې وه او دا اواز مونږ چې ته مخکې نه دی اورېدلی او الله ډېر د عاجزۍ اواز دی ډېر رو رو لګیا دی او ستا یو بنده الله ته یادوي ډېر غلې غلې اواز اورو چې الله دا پته نه لري چې دا بنده دی کوم دی د انسان اواز اورو خو ډېر د عاجزۍ الله داسې معلومېږي لکه چې دا انسان چې ته ډېر مضبوط ځای کې نښتی دی الله او ګیر دی بعضې سړی چې چېرته ګیر شي که نه سټه او دا مری او ګیر شي نو که دې اواز هم کوي دا مری خفه که نه نو دې زور سره که اواز هم کوي خو ډېر معمولي اواز یې د خولې نه راوځي الله ستا څوک بنده دی هر څوک چې دی یا الله او چې ته داسې یو تکلیف سره او غم سره او ډېر سختۍ سره د هغه اواز راځي والله دا موضوع لکه چې تا یادوي یا الله دا څوک دی نه غر کې دا سړی شته نه اوبو کې شته نه پوج شته الله وایي دا ما یو بنده رانیولی نو د الله قدرت او طاقت دا سوال کوي چې الله ته د خپل ګرفت نه وساتي لوی نه لوی خان بی نواب بی مالدار بی او د ډېر لوی شان او طاقت خاوند بی خو چې الله یې راونیسي که نه قسم په الله که د دنیا یو طاقت یې به اخلاص دا د خدای نه سوال کوي مونږ خو په مستو کې پراته یا الله ته د خپل قهر نه او د خپل غضب نه محفوظ کړي بس ویل یو بنده رانیولی دی یا الله کوم ځای کې دی وایي د کپ په ګېډه کې دی اووه مې ځمکې کې لاندې چکرې لګوي الله د کپ ګېډه کې دی ویو یا الله دې څه کوي هلته ما یادوي او ما رانیولی دی یونس علیه السلام فرشتو الله ته زاري شروع کړه پروردګار دې خو بچ ته خو الله د جیل نه به الله راوبس د جیل نه راوبس نو څلوېښت ورځې پس رب العالمین هغه کب خوله اوچته کړله او الټه یې وکړه د دریا په غاړه باندې او قرآن کې الله څه وایي فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون وکدی یونس علیہ السلام د کپ په دې ګېډه کې دا لا اله الا انت سبحانك نه وي او زما تسبیحات نه وي نو تر قیامته پورې به د کپ په دې ګېډه کې و دا به سزا دا الله بچا فلولا انه كان من المسبحين دا تسبیح نه کنه للبس في بطنه الى يوم د دریا د کپ په دې ګېډه کې تر قیامته پورې قیامته پورې څو قبله به الله ژوند ورکړو قیامته پورې دغه به الله ژوند ورکړو دغه به جیل وکړي خو دې یاد کړه نو زما پرې رحم راغلی دا کلمه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا ډېره برکت دا د پیغمبرانو کلمه دا د صالحینو ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله صحابه کرام دا ډېره فایده منله اوس هم چې په چا تکلیف راشي مصیبت راشي بیماري راشي غم راشي دا ډېر زیات وایه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين او معنی ډېره مزیدار یا الله ستانه بغیر بل معبود د عبادت لایق نشته یا الله ته د هر عیب نه او د هر مصیبت نه او د هر یو
چې تا سره کوم شی نه ښایېږي الله د هغې نه پاکې او یا الله انی کنت من الظالمین هغه خلک چې ظالمان دي په ځان زیاتې کوي زه هم هغې کې یم واقعي مونږ هر انسان هر وخت په ځان زیاتې کوو د الله مخالفت کړو د الله شکریه مونږ د الله د نعمتونو قدر مونږ ونه کړو قسم دې کوم بالکل د الله د نعمت قدر دا ګورې بالکل مونږ نه کوو نه مو د رب العالمین شکریه ادا کړه نه مو د رب العالمین د نعمت څه قدر وکړو دا زمونږ په دې خټه کې دا شی دی رزق الله را کوي بچي الله را کړي دي روزي الله را کړي دي عزت الله را کړي دي خو مونږ د الله د نعمت قدر وکړو چې په غاړه باندې وغورځو د دریاب سیل پیل نو خو وجود یې کچه شوی نو فوراً الله پاک فرمایي وانبتنا علیه شجرة من یقطین د کدو بوټي پې مونږ زرغون د کدو بوټي پې زرغون شو او پاڼې پې خورې پې سوی الله ورته او یو شیلی به راتلله بلکې اوسی به راتله هغه اوسی به ورته خپل هغه غلانځ هغه پی را نږدې کړل او یونس علیه السلام خولې ته به هغه پی ور نږدې کړل او هغه به رول هغې باندې د خوراک انتظام شروع شو چې کله برابر شو څرمن یې پخه شوه دیو سودلې کې راویوسه کدو بوټي وچ هغه اوسی یې نیستن دی په جړا شو الله ورته بس دی که نه جاوې څه پاس اوس دا خو تا ما یو سزا درکړله غوندې ځکه زما د حکم انتظار دې ونه کړ بس پاس اوس بیا به هغه کلي ته دی کم کلي نه چې راوتی دی هغې قوم ته بیا ځي اوس هغه قوم هغې سره رب العالمین څه وکړل نو چې دې څنګه یا الله اوس به قوم ته څنګه ورځو خو دې خپل لږ الله ته ونه شي ویل قوم ته خو ما ویلي چې تاسو باندې به څلوېښت ورځې پس عذاب راځي عذاب پرې رانغی نو د هغه قوم خو دا قانون دی چې دروغجن سړی دوی وجه نو ما باندې به هغې خامخا دروغجن ګمان کوي اگر چې دروغ نه ویلې رښتیا وي دا به څه کېږي نو یو سړی په لارې یو شپونکی روان دی هغه ته یې واس کړي شپونکي کاکا دې خوا راشه وایي ته د کوم کلي وي د مینوار وایي خلک یې څنګه دي ښه پوه شوې شرط کې ښه خوشحاله دي وایي ښه وایي وایي خلک یې خوشحاله دي وایي وی ولې خوشحاله دي وی هغې خو ډېر خوشحاله دي هغې خپل دین هم بدل کړی دی وی څه دین یې دی وی هغې خو مسلمانان شوي دي وی داسې کار وکړه غوندې پیپ د چیلۍ نه مخکې راکړه وی پیپ نه ما چیلو کې نشته ولې نشته دې ټولو چیلو کې ستا پیپ وی زمونږ علاقه قحط والده قحط د دې علاقې یو پیغمبر و د هغه نوم یونس علیه السلام دې خو پېژني نه او هغه دې قوم ته ډېر لوی نصیحت وکړي قوم یې ونه من نه هغه ته لار وتښتېد نشته اوس هغه پیغمبر نشته خلک ورپسې ګرځېشته دی نو د الله پې قحط راوستی دی نو دومره قحط دی چې زمونږ د خوراک انتظام نشته د ګډې کیلو کې پی نشته وی ښه هغه پیغمبر پسې ګرځي یونس علیه السلام پسې وی خو دې پخپله دی اوس وی ته راولې یو چیرې چیرې راوسته غلام باندې ولې ګوتې راخپلې هغه په هغه سات سربم شو پی پکې راغله وی راوړه شم پی اوس وی دې خلکو د پیغمبر پسې ولې ګرځي هغه ورته واقع بیان چې څنګه یونس علیه السلام ته راوتلی که نه او څلوېښت ورځې پوره شوې دي نو په هغې د عذاب آثار راغلي دي څنګه چې ده ورته وي اوریځ راغلی او داسې اوریځ پرې راغله چې هغې پوره تیاره جوړه کړه نو خلک ورغلل د خپل بادشاه له چې تا خو وایې چې دا سړی دروغجن دی هغه چې څه ویلو هغه رښتیا شو د اوریځ راغله او تیاره راغله او دا خو مونږ ته تکلیف دی په مونږ باندې تا راغی هغه نیزه واخېسته او پاس باندې سور شو منډې تړلې ووالې غرونو کې چکر یې ووالې او راغی وایي نه نه دا وریځ د عذاب نه ده دې نه باران کېږي یو ورځ بله هم تېره شوه وریځ نور هم راښکته شو او دومره تیارې جوړه کړه چې په کور کې دننه په رڼا ورځ به انسان نه وي او مکر عذاب هغه اثار پرې ورو شروع شو چې شروع شو بس خلک بادشاه له ورغلل وایي داسې کار دی چې دې کې نور د مهلت هېڅ انتظار نشته دا خو که درې ورځې پرې دا تېرېږي دا مخونه هم واقعي تېرېږي بیا هغه درې ورځې مخونه هم تورېږي سره کېږي او بیا درې ورځې به سره تورېږي او بیا به عذاب راځي نو دا خو لس ورځې دي هله شا به بس ستا خبره دروغ ده هغه سړی په حق بس بادشاه وایي داسې کار دی چې بس واقعي دا خبره درسته ده لاړ شي او هغه سړی وګورئ یونس علیه السلام وګورئ شا خلک یې خواره کړله خو د دریاب کښتۍ ته ختلی او د دریاب ګیرې ته رسېدی د کب ګیرې ته دا کب دی پیدی نه چې پیدی نه که خلک بیا بادشاه ته راغونډ شي خدای تباه که ظالمه سره لاس جوړ نه او مونږ غرقېږو اوس به څه کوو
یو کس هغه وزیر هوښیار هغه یې داسې کار چې ما د یونس علیه السلام نه اورېدلي چې الله هر ځای شته او د هر چا فریاد هر ځای کې اوري. راځئ چې د یونس علیه السلام په خدای ایمان راوړو او که هغه نشته په هغه باندې مې ایمان راوړو او راځئ چې الله ته وجاړو. نو بس فوراً ایمان راوړو چې یونس علیه السلام کوم الله مونږ تیار کړی دی په هغه زمونږ ایمان دی او مونږ په دې ایمان دي چې یونس علیه السلام د الله پیغمبر دی او قوم ته یې وي شابه ډکرو نه بار ته راوځئ. ټول ډکري نه بار راووتل، څاروي م راوویستل، پخپله م راووتل، بچي د میندو نه جدا کړل، میندې د بچو نه جدا کړل، څاروي د خپلو بچو نه جدا کړل. نو بچو به میندو پسې چغې والې، څارو به خپلو بچو پسې چغې والې، بچو به هغې پسې چغې والې او جړا شروع شوه. او دا دې جړا شروع شوه، الله ته زاري شروع شوه، جامې الله ته وشلول چې الله زمونږ په تا ایمان دی. هغه الله باندې کوم یونس علیه السلام یاد دی او هغه زمونږ پیغمبر دی، لا اله الا الله. او یونس ان یونس لرسول الله، یونس علیه السلام د الله رسول دی. او چې چغې ووالې او فریادونه یې الله ته وکړل، الله تعالی ته هغه عذاب درکړ. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم. الله فرمایي یو کلي باندې چې عذاب راغلی دی نو هغه بیا ایمان راوړی دی، نو ایمان ورته فایده نه ده رسول، عذاب ته نه دی تېری سوا د یونس علیه السلام نه قوم. په هغې چې عذاب راغی او الله ته فریاد شروع کړو، چغې شروع کړې، الله ته عذاب نه دی. نو دا ولې فرعون خو هم دا چغه وایي. موږ طالبان سوال کوي که فرعون خو چې دریاب کې پرېوت نه چغې کړې آمنتو برب موسی و هارون، چې د موسی او د هارون په رب زما ایمان. نو هغه خو هم توبه ویسته، هغه بچ نه شو، او یونس علیه السلام قوم توبه ویستله بچ شو. دواړو کې فرق دی. فرعون په عذاب کې ګیر شو نو بیا توبې وباسي، نو هغه چې عذاب کې ګیر شو او توبې وباسي نو توبه ورله فایده نه ورکوي، او دوی لا په عذاب کې نه وګي او د عذاب هغه آثار پرې شروع وي، پوره عذاب لا نه دی راغلی. بس الله تعالی دې فوراً هغه پوریه در لرې کړه، هغه تاو هغه عذاب تکلیف لرې شو، ولې توبې وایستله. اوس هم دا مسله ده چې کله هم تکلیف دی الله به مسلمان نه راولي، خو که کله هم تکلیف راغی، مصیبت راغی، عذاب راغی، فوراً رب العالمین ته رجوع کوئ، جړا کوئ الله ته، جړا په جړا الله دې خوښوي. دا توبې طریقه ده. فریادونه مه کوئ، دا انسان الله ته کوئ، ګیلې شکوې الله ته مه کوئ، رب العالمین ته فریاد شروع کړئ. او باران چې نه کېږي زموږ علما لیکي د کلي نه بار وځي، الله ته وجاړئ. قحط دی، الله او بارانو کې قحط به ختم شي. دارنګې دي ټول ووتل، جړا او فریاد او ډېرېوالونه وشولل او بچي مو ویستل، ښځې مو وویستلې وو، رب العالمین ته یې عذاب کړ. نو یونس علیه السلام خو د دې نه نو خبر چې دې توبه ویستله، هغه خو ویل الله ما ته ویل عذاب به راځي او عذاب رانغی، شپونکي ورته ټوله قصه وکړه، ورته وویل چې داسې کار وکړه چې ورشه او ورته ووایه چې تاسو کوم پیغمبر پسې ګرځئ، یونس علیه السلام پسې هغه د دریاب په غاړه باندې ناست. وایي تا د یونس یې ویل، وایي ګوره هسې نه چې هغه نه او د بادشاه خو دا قانون دی چې دروغجن وژني، ما به مړ کړي. ستا په پیغمبرۍ څه دلیل دی؟ چیلۍ ته یې واچوي، دا چیلۍ ځان سره بولي، دا زما په نبوت دی، دا به تا له ګوۍ کوي. له پیغمبر موجودی، پیغمبر سره ګړې چیلۍ او حیوانات هم خبرې کوي. چیلۍ دغه نه ونیوله وږه بادشاه یې بوتله او خوشحاله دی، بادشاه سلامه زیرې مې در باندې. ولې هغه یونس علیه السلام ما پیدا کړ، کوم ځای دی؟ د دریاب په غاړه دی. تا سره څه دلیل دی؟ وایي دا چیلۍ راکړې ده. هغه چیلۍ تصدیق وکړه او ګویي یې وکړه چې واقعي یونس علیه السلام په ما لاس والی دی، هغه د الله پیغمبر دی او دریاب په غاړه ناست. قرآن حکیم کې الله فرمایي فنجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین فکشفنا ما به ما من در، چې هغه تکلیف دې مونږ لرې کړي، هغه هم دې مونږ لرې کړي، او چې مسلمان یو هغه سره مونږ دا چل کوو، عذاب پرې راولو، ابتلا پرې راولو، مصیبت پرې راولو، خو چې الله ته رجوع کړي نو مونږ هغه مصیبت بیا درکوو. او قرآن حکیم کې الله بل ځای کې فرمایي چې د هغه اهل و یار مونږ هغه ته واپس کړو. پته ولګېدله هلته کې ښځې ته یې پته ولګېدله، خاله ما خاوند خو جمدېره ښځې چا نیولې وه، لکه غوندې چپې والې وه او مخکې د دریاب په غاړه باندې مچي ماران لګي و، هغې میان نیول، فوراً یې دا زوی یې موله راونیولې و، دې هم رانیولې، ښځې هم رانیولې، هم دواړه محفوظ وو. هغه بل زوی شرم احمد جان خلاص کړی هم محفوظ وو. الله والا هغه خپل دواړه بچي مو واپس کړل، ښځه مو ته رب العالمین واپس کړه. وارسلناه الی مئة، او قرآن حکیم کې الله فرمایي د ده قوم څه دپاسه 1,00,000 خلک، هغه 1,00,000 خلک څه دپاسه رب العالمین تابعدار کړل، هغه الله مسلمانان کړل.
په دې باندې ایمان راوړو بیا دې ورسره اوسېدو بیا هغې کې دې وفات ته ختم ډېر د عبرت خبرې د دې واقعې نه موږ ته معلومېږي یو خو دا چې د الله د حکم به تابعداري کوي دا به نه وي دا کار ګران دی او دا اسان دی نه چې الله حکم وي ګرانوالي ته او یخنۍ ته او ګرمۍ ته به نه ګورې لکه ځینې چې د الله د حکم تابعداري کوله بس بچې هم ترې لاړه او ښځه هم ترې لاړه دریاب یوړله او نیغ دې د الله د حکم په تابعدارۍ کې ده دې ته نه کتل چې قوم مې وژني او یا مې وهي او یا تکلیف راکړي دویم صبر به کوې صبر یې وکړه صبر او دریم دا دی چې هر ځای کې به ته د الله د حکم نه غاړه نه لږ معمولي یونس علیه السلام د الله د حکم انتظار ونه کړ نو کوم ځای ته ورسېد او څلورم دا چې هر وخت کې په تکلیف کې هم د الله یاد دی د کپ په ګېډه کې لګیا دی رب العالمین یاد دی تکلیف دوران کې بل وی الله یاد دی او بل هغه خبر دا چې کله ته الله یاد دی په تکلیف کې نجات د هغه تکلیف نه د هغه مصیبت نه دا د رب العالمین په اختیار کې دی الله به درته نجات دا د عبرت خبرې ته معلومه شي بل هم دا معلومه چې مسلمان بعضې وخت ازمایش او امتحان راشي خو اخیري انجام اخیري ګټه او اخیري فتحه بیا الله مسلمان له ورکوي دغه قوم او بل توبه باندې الله ډېر خوشحالېږي چې سړی توبه وباسي لکه دې قوم توبه وایستله د عذاب هغه اثار راغلي وو الله ذوالجلال ته هغه عذاب لري حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو عیسائی بادشاہ چې دی هغه تپوس وکړ خط یې ورته راوړی عیسائی بادشاہ عمر فاروق رضی الله عنه وی داسې قبر راته وښایه چې قبر هم جم دی او پکې دننه مړی دی هغه هم جم دی قبر هم منډې وایي او پکې مړی هم منډې وایي او بیا دا مړی دی قبر نه جم دی روزي هم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه خط ابن عباس رضی الله عنه ته ولېږه ځکه نبي علیه السلام دعا کړې حضرت ابن عباس ته چې الله تعالی علم او حکمت ورکړي ویل یو عیسائی بادشاہ را سوال کړی څه جواب ولور نو حضرت عباس رضی الله عنه ورته خط په شو لیکل چې دا قبر او دا مړی ما ته معلوم دی دا مړی یونس علیه السلام دی او قبر چې دی هغه قبر دی نو قبر هم جام دی قبر او پکې دننه چې کوم مړی دی یونس علیه السلام هم جام دی او دواړه منډې وایي او بیا هغه قبر هغه مړی جام دی راوم غورځاو نو دا د رب العالمین د لوی قدرت نښه هم ده دا زموږ عقیده ده چې الله تعالی د لوی طاقت او د لوی قدرت مالک کله چې تکلیف راشي په انسان باندې دا لوی عبرت دی نه معلومېږي نو موږ به تکلیف او مصیبت وخت کې چا ته رجوع کوو الله